د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار، جلریز، نرخ او سید آباد ولسوالیو کې د تېرې شپې سیلابونو له امله 22 کسانو خپل ژوند بایللی. لسګونه کسان له درکه او د استوګنې سلګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا د دې سیلابونو له امله د مرکز میدان ښار او جلریز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د کابل بامیان لویه لاره هم تړل شوې او ټولګټو چارو وزارت یې د خلاصون هڅې پیل کړي دي. د معلوماتو په بنسټ د چک ولسوالۍ د سیلابونو له امله 4 تنه ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړنیو څه باندې 4 میاشتو کې د ټول افغانستان په کچه 151 تنه په بېلابېلو طبي پیښو کې مړه شوي او 225 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت دغې ادارې دا هم ویلي دي چې په دې موده کې 2122 کورونه په نسبي یا بشپړه توګه ویجاړ شوي هم دي. د ملګرو ملتونو سازمان په وروستیو کې افغانستان له نړیوالو منفي اقلیمي اغیزو له 3 زیاتو زیانګالو هیوادونو له ډلې یاد کړی دی.